تاو شوې واپس په وره کې وګرځېدې تاو شوې واپس په وره کې وګرځېدې سل اندېښنې مې زړه کې وګرځېدې د اتڼ غاړه شوې ټپه شوې ښکلیا د اتڼ غاړه شوې ټپه شوې ښکلیا د زمانې په خوله کې وګرځېدې ګران لیدونکو زړه ته راتېرو ملګرو دا ویډیو خاص ځانګړي ستاسو دپاره کوو موږ راغللو د دې غرونو خواته لږ راوختو خو موږ خو دلته یو مشکل دا دی بیرون باد دی نو بیا به یې موږ هغه اواز ستاسو شاید وانورئ او غوښتل مې ستاسو لپاره مې موږ د لایف راشو خو لایف بیا انټرنیټ کار نه کولو نو ما سره په څنګ کې زموږ ملګری د ښه غزل اورېدونکی اتل بهار ناست دی ورسره شاته اتل دادا او شاهین خو تاسو پیژنئ شاهین الله شاهین د ښه غزل څښتن او د ښه غږ څښتن او زه یم قدرت الله درمان موږ به ځای ځای تاسو ته ټپې او شعرونه وایو نو اتل دادا او اتل بهار دی اوري ځکه هغوی نه مې اول کې ویلي تاسو شعرونه وایئ که نه وایي موږ شعرونه اورو او وایو نه نو شاهینه وطنه کله ابودېږې وطنه کله ابودېږې تو په دښتو مې ژڼکي کرلې دي نه او خدای خو دې دا ځلې را جوړ کا خدای خو دې دا ځلې را جوړ کا خلک به وایي چې سپېره د یار یم رینه او سرو ته بیا به ټیرې روغلې لوندې کړی دی وړکي تورې خورې خورې نه او زما دا ډلې کامه بېننګه کامه زه پردو ته ووتمه څنګه د خواره تو مې سپینه خوله کسان دو په وطن جنګ و تا په کور کول یار مې له جنګه تښتېدلی په بېګنۍ ورکړې خوله پښېمانه یمه تو یوریدو ګرامه نه یې هیمون استیدو در لیانه یم مینه نو شاهین صاحب یو څو ټپې راته ووایه ټپې ټولې تا وویلې که نه هغه ټپه نشته که نه چې زه یې وایم اکثره به اورېدلي وي ټولو هغه منه غزل راته ووایه یو څو شعرونه وي غزل وي غزل وایم که نه چې لیونی به شي مین په آینې شو غنم رنګ د غنم رنګ په تماشې شو ستا په زلفو لمنګینه اوبه څاڅي زه پوهېږم چې زړه زما خولې شو اتل دادا ستا په بشي مین په آینې شو غنم رنګ د غنم رنګ په تماشې شو لیونی بشي مین په آینې شو غنم رنګ د غنم رنګ په تماشې شو ستا په زلفو لمنګینه اوبه څاڅي زه پوهېږم چې زړه زما خولې شو ستا په زلفو لمنګینه اوبه څاڅي زه پوهېږم چې زړه زما خولې شو جار د یو کام د یو رواج له برکته یو وجود په بل وجود پسې زارې شو ما په ګل ولې که نه چې زه خبر وم مروره په سرلی خو رانږدې شو ما په ګل ولې که نه چې زه خبر وم مروره په سرلی خو رانږدې شو زړه د یار شو او دا سر مې د وطن شو یو وجود مې و تقسیم په څو حصې شو دا خبره ډېر وکړه خوند یې نه و تا چې وکړه نو آیات ته سپارې شو دا خبره ډېر وکړه خوند یې نه و تا چې وکړه نو آیات ته سپارې شو دا هم ستا له برکته غزل پیرې د شاهین غزل د هرې خولې شو شاهینه دلته په موټر کې خو دا ګلپاڼه هم سندره وایي دا به هم لږ لوړه کړو چې صحیح ده ګلپاڼه خو ښه انتخاب
خوان دې نه و. اوس مې ټل نسی دلته ولکه یا کاټم شاید غزل ته هم نه رسېږم بندوم نه ما بندوه ما له خوب نه راځي. شاینه اها یو ځل خو راشه چې دا خلک حیران پاتې شي یو ځل خو راشه چې دا خلک حیران پاتې شي ټول راپورې خاندي چې حمزه ته جانان نه نه راځي. راځي. هاي هاي نو شاینه یو شعر درته ووایم. ارشاد. کافي نه ده چې یوازې اندېښنه راپسې وکړي. اها کافي نه ده چې کافي نه ده اتله چې یوازې اندېښنه راپسې وکړي زړه مې باید ودرېږي سکته راپسې وکړي. او سهار کې به یې 2 رکعاته نفلو کې زه یاد کم سهار کې به یې 2 رکعاته نفلو کې زه یاد کم ماښام کې د یوه مسته زمزمه راپسې وکړي. واه او محفل کې د یو څوک زما غزل را ترنم کړي. محفل کې د یو څوک زما غزل را ترنم کړي. محفل کې د یو څوک د زړه کیسه راپسې وکړي. او مریض یم زه کله کله ډېر احساساتي شم. زه کله کله ډېر احساساتي شم. ملګري د ژوندي وي حوصله راپسې وکړي. ډېر ښه. او زه نه درکوم تا ته سرسایه او زکاتونه. زه نه درکوم تا ته سرسایه او زکاتونه. زه دومره څوک به وي چې جنازه راپسې وکړي. زه نه درکوم تا ته سرسایه او زکاتونه. زه دومره څوک به وي چې جنازه راپسې وکړي. او زه مې ورته مکمل غزل ډالۍ کوم خو هغه خو د بې پامه یوه ټپه راپسې وکړي. کافي نه ده چې یوازې اندېښنه راپسې وکړي زړه مې باید ودرېږي سکته راپسې وکړي. نو دا غزل و شاینه تا چې سبا وکړو سبا نه راځي. راشي په هر چا خو په ما نه راځي. ښکلې چې مسکای په ټیټو سترګو شې هېڅ ته اندازه د ښکلا نه راځي. ووایه زاهد ته ګناه زه کوم زور خو یې کم وخته په تا نه راځي. یو ځل خو راشه چې دا خلک حیران پاتې شي. دا خو هغه مخکې باید ټول راپورې خاندي چې حمزه له اشنا نه راځي. ډېره مننه شاهین صاحب. دا د اورېدونکو دپاره یو بل غزل راته ووایه چې وایي. ولنه دا یو غزل دی که نه چې ښه به شم که یوه شېبه نظر ته راته راغلی. وی به خجالته که ډاکټر ته راته راغلی. ډېر ښه. سخت ترېنه یارېږمه چې مینه لیونی نه شي. زړه دې رانه وخوړ که نه سر ته راته راغلی. نن خو یو ورځ نه وه نن خو هر سړی رغلی. چېرته مې راغوښتې وې او چېرته راته راغلی. تا ته یې ستلې چې ته رانغلې نو یاره اوښکې مې له سترګو نه ټټر ته راته راغلی. لاړه شه خدا د میرې بل څراغ به نه وینې بیا مې که د زړه د کوټې ورته راته راغلی. لاړه انسانیت لکه شهین غرونو ته والوت ورکې جګړې شه د خدای درد ته راته راغلی. شاینه د جونیلیا د اردو ژبې یو شاعر دی. هغې یو بیت وې ما ژباړلی یم چې نه پوهېږم څه راپېښېدونکي دي. نن خو مې زړه ډېر غواړي چې وژاړم. خدای خبر چې څه راپېښېدونکي دي. بلکل نن خو مې زړه ډېر غواړي چې وژاړم. هارون باچا هغه لږ لوړ کړو. نه پوهېږم چې دا څه دي په دې زړه کې پراته دي څه دردونه دي خواږه دي کله لږ شي کله ډېر. نه هېرېږي نه به هېر شي. د کاروان صاحب نظم دی چې هارون باچا ویلی. ښه شاهین صاحب چې ور شریک شي په الزام کې ځان ور ورسوه
درمان مړ کېږي په ماښام کې ځان ځان ور ورسوه نشه پرې وکړه خو په نوي رنګ په نوي انداز نشه پرې وکړه خو په نوي رنګ په نوي انداز خوله ورګډه که په جام کې ځان ور ورسوه ډېر ښه او کتلې جومات ته ثواب وګټه ګامونه ډېر کا کتلې جومات ته ثواب وګټه ګامونه ډېر کا کتلې جانان ته نو یو ګام کې ځان ورسوه ډېر ښه او تیارې دې جوړې کړه لالي ته کندې خوبې یوسي تیارې دې جوړې کړه لالي ته کندې خوبې یوسي د تور زلفو په لام لام کې ځان ورسوه او راشه تکمیل یې کړه ایمان په زنکدن کې اشنا راشه تکمیل یې کړه ایمان په زنکدن کې اشنا زه د وروستي رکعت سلام کې ځان ورسوه او درمان دې غواړي یاره تا ته نوی شعر ولیکي درمان دې غواړي یاره تا ته نوی شعر ولیکي کومک یې وکړه په الهام کې ځان ورسوه ډېر او درمان مړ کېږي په ماښام کې ډېر ښه ځان ورسوه نو دا شعرونه وو لیدونکو اورېدونکو دا و زموږ بنډار هیله ده چې زموږ دا خبرې زموږ شعرونه زموږ ټپې په تاسو باندې ونه لګېږي په بیا لیدو په هیله بیا به یوه یادونه وکړه موږ غوښتل چې لایف تاسو ته یو څه ووایو خو بیرون باد و او بیا بل مشکل د انټرنیټ هم و هغه انټرنیټ امکانات دلته نه و نو دا ریکارډ هم وکړو او تاسو سره هم شریک خوشحاله اوسئ خوښ اوسئ په یو بل پام کوئ څوک مه پرېږدئ چې وغورځېږي مخکې له دې چې وغورځېږي لاس ورکوئ ځان سره یې ونیسئ مینه وکئ د خلکو په ځورولو د خلکو په وژلو باندې جنت مه ګټئ د خلکو سره په ښېګړو د خلکو سره په ورورولۍ جنت وګټئ د خدای په امان